پنځمه هجره کې د نبی علیه السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مريسيع هم ورته وایي. نبی علیه السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعی یو قبیله ده، د هغې شاخ دی. وی د خزاعی قبیلې چې کوم شاخ دی بنو المستلق، د هغې مشر دی حارث ابن ابي زرار. په مدینه منوره د حملې اراده لري. که دا نبی علیه السلام د کافرو سره رونو جنګونه کړي دي او جهادونه یې کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي، نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کوم سردار دی حارث ابن ابي زرار، په مدینه د حملې اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلک راغوښتي دي. نبی علیه السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کوو، تحقیق یې کوو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمي رضی الله عنه دې ولیږه چې ته لاړ شه او ته معلومات واله چې دا خبره رښتیا ده او که درو. بریده ابن حسیب اسلمي رضی الله عنه لاړ، واپس راغی او حضور پاک مبارک ته ووی چې د الله رسول خبر رښتیا ده، د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او ګیر چاپېره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي، ښه مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم. لوی ساده شو. واقعي که دی راغلی و په مدینه حمله کړې وې، نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به یې لوی تاوان رسولی و. حضور پاک ملګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دی به ویرېږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان 5مه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار کړ، پرې ورغلل. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته به ته نو په مدینه به یو امیر مقرر کړ چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې به متفقي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر کو حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیارې کو، هغې ته څه پته وه، هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغ چې ورغې مخکې شو، پې حمله پې وکړه. خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړه، حالانکې د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا اسار کار نه دی، ګران کار. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یا ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړو. 2000 یې اوښان راوستل، 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15 یې ګډ چیلی راوستی او 200 کورنۍ قیدیان کړل، مکمل سره د ماشومانو، سره د ښځو او سره د بوډاګانو، ټول یې قیدیان کړل او مدینې منورې ته یې راوستل چې تاسو سره اخر بد څه دي، زموږ خپل دین ستاسو خپل دین، ظالمان ولې نه پرېږدئ؟ حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، په خدای یقین کوئ خلک وایي بدر کې جنګ وشو. ګوره دوی به راتلل او د مسلمانانو په چراګاه به حملې کړو، دوی به راتلل او د مسلمانانو باغونه به یې سوځول. دا د مکې کافر به راتلل او د مسلمانانو چې کوم درمندونه به هغې ته به یې ورونه ورته کړل، او چې کوم مسلمان به یې په لاره کې ګیره ووهه ټکاو به. نو ظلم نه دی ده، درته وطن پرېښود، کلی درته پرېښود، کورونه یې درته ډک پرېښودل، د سامان سره ترې راووتل او پټي درته پرېښودل، خاندان یې درته پرېښود، کور کلي څوک پرېږدي؟ نو په ارام یې پرېږدی که نه. نبي علیه السلام به ورته وایي تاسو ته ما څه ویلي؟ زما خپل دین دی، لکم دینکم ولی دین، د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده، ستاسو خپل دین زما خپل دین، ولې مې په ارام نه پرېږدی؟ اوس دا بنو المستلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو، دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي، د دوی خپل دین د هغوی خپل دین، او د کلي نه دي، د وطن یې نه دي، د علاقې یې نه دي،
نو کار مو څه دی چې تاسو راځئ او په مدینه د حملې اراده لرئ؟ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي. حمله پرې وکړه مسلمانانو، 200 کورنۍ ته غونډ قیدیان کړل، 15,000 ګډې چیلې، 2,000 اوښان دی ته راوستل چې دی ته څنګه په مخه کړل. په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه، جویریه نوم و، جویریه. پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل. یو صحابي دی حضرت ثابت، او دا کوم ځای چې جنګ شوی و دغه د یو چینه وه، هغې ته به یې مريسیع وې، د هغه چینې نوم و. نو دې جنګ ته په دې وجې غزوې مريسیع هم وایي چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه. نو دا جویریه دا د دوی د سردار لور وه، د حارث ابن ابي زرار دا هغه لور وه. نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده. دې جویریې ورته ووایي چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم، نو ته ما سره یو مهرباني وکړه، ما ازاده کړه. او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه، نو ما هغه له ورکړې. د سردار لوی یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به د ما دپاره بهتره وي. ثابت ابن قیس ورته ووایي داسې به وکړم، زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط، کتابت به یې ورته وایي، مکاتبه به دې کړم، دومره پیسې به ماله را پیدا کړې او به راکړې نو زه به دې ازاده کړم. دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده. وی صاحب زما نوم جویریه دی، زه د بنو المستلق د قوم چې کوم سردار دی حارث د هغه لور او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی. زه هغه له نه یم مناسب، زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه، ستا وینځه به یم، ستا خدمت به کوم. او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه، هغه ما ته وایي چې بس چې پیسې راوړه زه به دې ازاده کړم. زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نه شم پاتې کېدی. حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه، وی چې زه تا له اختیار درکړم، مکمل اختیار، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي. وی بلکل تا له مې اختیار درکړه چې ستا څنګه خوښې هغسې وکړه. دې جینۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلی، د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی، خو چې د نبي علیه السلام خبرې یې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل، نو دا لږ سوچ یې وکړو، سوچ ته پس وی چې اختیار زمی، نو زه دا غواړم چې زه ستا په نکاح کې راشم. نبي علیه السلام یې ستا خوښه ډېره ښه ده. ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام وی دا هغه سره خپله خبره دې خلاصه کړه، راله د حضور پاک په نکاح کې، خو لا فیصله د نکاح نه بېخه ونه کړه. وی زه ته خپل سوچ وکړه، وی زما خو داسې خوښه ده، وی زه خیر دی فوري فیصله مه کوه، په دې ته سوچ وکړه. پلار یې راغی دا حارث او ځان سره بله اوښان راوستی او په دې خیال راغی چې زما لور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور را خلاصه کړم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې وله ورکړم. نو دې پلار یې اوښان راوستل او پکې یو 2 قیمتي اوښان و، هغې د مدینې نه بار یو غر و، د هغه غر په ویښ کې سملول او ویې تړل. وی زه دا اوښان به وځمه، که په دې مې لور را خلاصه شو خو ټیک ته، او که په دې را خلاصه نه شوه نو بیا به دا 2 قیمتي اوښان دي دا به مور سره کړم، دا به زما د دې لور فدیه شي. هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول، سړی یې پرې مقرر کړه او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل. حضور پاک ته ودرېد، وی صاحب زه حارث یم. وی ګوره ظلم دې کو که نه، تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده ګوره او د بار نه دې قوم راغوښته، نو خدای موږ له برې راکړه چې موږ ته پته ولګېده او موږ درلو حمله هم در باندې وکړله. وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دي، زه یو خبرې در راغلی یم، سوال درته کومه، تا ته مخامخ ولاړ ده. وی وایه. وی د اوښان مې راوستي دي، زما لور په دې قیدیانو کې ده او ما لا خپله لور وایه. حضور پاک ورته وفرمایل 2 خبرې ورته وکړې، وی که د اختیار ستا لور له ورکړم څنګه به یې؟ اوښان نه غواړم دنه، ستا لور له اختیار ورکړم بیا به څنګه یې؟ وی بس صاحب که لور له مې د اختیار ورکړه خو دا به په ما غته احسان وکړي، د هغه خو دا خیال و چې لور له مې اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کوم ځای پاتې کېږي، هغه ما سره خامخا ځي. وی ښه واشه لور سره دې مشوره وکړه. دې لار جویریې رضي الله تعالی عنها ته وی ای بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان راوستي دي، 2 اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي، بله اوښان مې راوستي دي او رالم او ستاسو
د مدینې د مشر ته مې یعقوب خان پیش کړل خو هغه ما ته وویل چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې زوس اختیار ورشه ورته ووایه هغه ته وایي چې بابا زه خو نه ځم وی چېرته نه دی وی کلي ته وی ولې وی زه خو همده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی دا خو د ما دپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي زه خو دې د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم وی داسې کې وی نه چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده نبي علیه السلام ورته وایي وی حارثه وی هغه دو خان دې کوم ځای پټ کړی دی وی د الله رسول تا ته چاله وی ما ته زما ربل وی د پلانکۍ غونډۍ شاته رې هغه دوه اوښان وتړل او باقي دې راوستل بس خو چې دی ووی وی اشهد انک رسول الله وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې هغې نه خو یو زه خبر یو ته خدای خبر بل چاته خو د هغې پته نه لګي اخو ما د غونډۍ شاته تللي سړی مې ورته درولی دی تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبر کوي وی بس زه کلمه وایم هم خدای مسلمان کو هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه مسلمانه شوه د هغې فایده څومره راووته فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کومې قیدې وې کوم ماشومان قیدیانو او کومې توزې وې او کوم هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها نو ټول یې آزاد کړل د سیل مې بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها فرمایل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بیبي مونږ په سترګو مله نه ده لیدلې وی ولې وی ځکه چې د یو صحابي سره ورسېده نو د هغه نه رامنتقله شوه حضور پاک له نبي علیه السلام یې خوښ کړه او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ ټول قوم چې څومره د بن المصطلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو او چې ټول آزاد شو نو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسوه د مارونو په دې جهاد د بن المصطلق په دې غزا کې یو څو واقعیت پېښ شوي دي یو واقعه په دې کې دام پېښوم چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري وو منافقین خو به تلل دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقینو مشر یې عبدالله ابن ابی سردار و د منافقان دی به په ژبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو کافر قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به موږ خو مسلمانان یو موږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی فاذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغې ته به یې ویل ستاسو ملګري هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنګونو له ورسره ځئ فانا نحن مستهزئون ټوکې به پورې کوو یاره خاندې به پورې چې هغې دوکه کړو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو دلنه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې منځونه به یې کول او جنګونو جهادونو له به تلل نو په دې جهاد د بن المصطلق کې منافقین وو نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله مهاجر لګي شو او انصاري یو سپېره و نو په دې باندې مهاجر چغې کړې هغه انصاري چغې کړې یا للانصار انصارو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر چې دا خبره اورېده هغه وایي یا للمهاجرین ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر له مهاجرین رالل او انصاري له د مدینې خلک رالل انصار چې حضور پاک دا آواز اورېد وی دا څه چل دی وی دا صاحب د مهاجر او د انصاري جګړه راله په اوږو باندې د اوښ په اوبو کولو جګړه راله وی بیا نو مهاجر مهاجرینو ته چغې ووالې او انصاري انصارو ته چغې ووالې د یو ملګري رالل د بل هم رالل حضور پاک په هغې خفه شو ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه وی دا د جاهلیت چغې ولې وښیې دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلک یو قوم ځان لره بلي او بل قوم ځان لره بلي د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي جنګ او جګړه که کوې هغه د اسلام او د کفر په نوم وي د قومیت په بنیاد بني دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړي دي چې خلک یو بل وپېژني چې د پنجابي او زه پښتون او په پښتنو کې زه بیا له فلانکي قوم سره تعلق لرم او دې یوسفزی دی او دې فلانکي دی او دې فلانکي دی دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي
وی دا مې دې دپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ. فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربي او دا عجمي دی، زه غوره یم او دا ناغوره دی، زه پښتون یم دا پنجابی دی، زه غوره یم او دا ناغوره دی، زه سندي یم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم. نه، د خدای په نزد غورهوالی په تقوا دی. حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن، د شکل نمتورو، جامې به هم د غریب نه وې، پردی غلامو خو چې تقوا پکې وه، پرهیزګاري پکې وه، نو قسم دی د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای په نزد بهتر دی. فضیلت په قوم نه دی، یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت یې وکړه، خدای ته یې ځان نږدې کړه، دی د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی، د هغه بېدینه غټ سردار هم د خدای په نزد بهتر. نو حضور پاک پې غصه شوي، دا خو د جاهلیت خبرې دي. قرآن شریف کې الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یو بل سره چې امداد کوئ په نیکۍ کې وکړئ، په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړئ، په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوئ. اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي نو دا قوم ملګري ورسره ودرېږي، په ګناه کې هم ورسره ودرېږي. هلکه زه جنګ له ځم، راځه زه د سره ځم، زه د پلانکي مرګ له ځم، دا قوم ولا وتوي ځم د سره ځم. نه، په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره، په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي. نو حضور پاک اعلان وکړ، وی ما بارو دعوه الجاهلیه، وی دا د جاهلیت چغې ولې وهئ چې مهاجر له مهاجرین راځي او انصاري له انصار راځي. نه، د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنګ کول دا ګناه ده. ادعوها فانها منتنه، وی دا د ګناه خبرې مه کوئ چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي، وی دا بدبویه خبره ده. زما وروڼو، دوه څیزونه دي، یو ته نیکي او یو ته ګناه. نیکي خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده. لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویي کوي. موږ ته خو د دې نه خوشبویي او بدبویي راځي. دارنګې وروڼو دا نیکي چې ده دا خوشبویه ده، خوشبویه د دې نه فرشتو له خوشبویي ورده، خدای له ته خوشبویي ورده. او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده. ګورې ګناه هم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي. یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وایي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا کذب العبد، سړی دروغ وایي، د دې دروغجن د خولې نه بدبویي ځي. تباعد عنه الملک میلا، نو فرشته د ده د خولې نه یو میل تښتي. دې کې دروغ وایي. اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به، دې کې دروغ وایي، د دې دروغو نه داسې څخه بیندي لکه ډیران چې یو میل ته فرشته لري تښتي. دا دروغ او بدبویه. په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینې ته رانږدې شو، نو صحابو ته یو څخه بوی نه باندې ولګېد، داسې بویه باندې ولګېده چې داسې بوی نه باندې چېرته نه لګېدلې. وایي صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته، بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي ځي. نبي علیه السلام وینا چې د منافق مړ دی، چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی. صحابو غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل، معلومات یې وکړل، نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی. دا دې ګوره د منافق د روح نه بوی ځي. یو حدیث کې راځي چې لیک سړی کله مړ شي، دا روح یې فرښتې راوالي او د جنت نه یوه ښکلی کفن راوړي، خشته، نو په کفن کې ونغاړي، نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج دپاره، علیین ته ځي. نو چې بر اسمان ته اندراج له وړي، نو پر یې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي. نا فرشتې دعا درته کوي، وی خدای الله وی دې سړي له خو جنتونه ورته، نن د ده د وجې په مونږ خوشبویي ولګېدله. او فرشتې په دې فضا کې خوري دي، د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راوله. نورې فرشتې وي الله دا روح په مونږ راوله، د دې روح نه خوشبویي دي. او چې کوم سړی بدعملی او دې مړ شو، د روح نه بدبویي دي. نو فرشتې خدای نه سوال کوي یا خدای په دې لار خو دا روح د ده مه راوله، دم بر اندراج له روان، یا خدای په دې طرف خیمه راوله. او خیره ورته کوي ای فلان کی خدای دې خوار که، خدای دې هلاک که، که تا ګناه نه وې کړی نن به ستا د روح بدبویي په مونږ نه لګېده. یو بل وی محدث دی، یو روایت نقل کوي، وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي، په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي، دا فرشتې پې پیښي کرام الکاتبین
تی طرف ته نیکۍ والا فرشتې ناستې دي، هغه فرشتې چې ستا نیکۍ لیکي. ګس طرف ته هغه فرشتې ناستې دي چې ستا ګناه لیکي. دوی ته څه پته لګي چې د انسان په زړه کې د ګناه سوچ دی او د انسان په زړه کې د نیکو سوچ دی. چې انسان په دې زړه کې د نیکۍ اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي، او که دوی د ګناه اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي. دوی ته څه پته لګي. سفیان ابن عیینه لوی محدث دی، هغه وایي چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبويي بار راوځي. نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویۍ د وجې نه چې د نیکۍ اراده کړې ده نو نیکي ولې ولیکي. او که دوی په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي د دې زړه نه یو څخه بوی راوچت شي، فرشتې پرې پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی، په زړه کې د ګناه اراده کړې ده، نو هغه ولې هغه ګناه ولیکي. لکه څنګه چې یو سړی د هغه اګرمي وکړي او د دې خولې نه څخه بوی په اګرمي سره راوځي، دقه رنګې د مارونو د معدې دا بوی په مونږ خراب او دغه لګي، بدبویه لګي. د ګناه بوی دا په فرشتو باندې بدبویه لګي. هغې ګناه او نیکي د هغه خوشبویه او بدبویه نه معلوموي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي څخه بوی را باندې ولګېد. یو په یو موقع فرمایل صحابه ورته وایي صاحب دا بوی د څه دی؟ وایي تاسو لږ بار وځئ نو دغه د منافقین لګیا دي، د مسلمانانو غیبت کوي. وایي دا بوی د هغې صحابه چې باندې راغلل واقعي منافقین لګیو ورسره کېناسته، هغوی د مسلمانانو غیبت کو. نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وایي او یا څوک ګناه کوي نو د هغې نه یو څه بوی ځي چې په هغې موږ نه پوهېږو خو پیغمبر پرې پوهېږي علیه السلام، یا د کشف خاوندان پرې پوهېږي او یا فرشتې پرې پوهېږي. ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي. هلکه د دې چې دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی. دارنګې چې دا کوم روحاني څیزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیات دي. د نیکۍ خاصیت یخ دی، یخ د ګناه خاصیت ګرم دی. ګوره حدیثو کې نه راځي، حدیثو کې چې نبي علیه السلام دعا کوي څه وایي؟ اللهم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کړې، واورې ووینځې او په ګلۍ باندې ووینځې. نو علما په نورې معنی هم کوي، په یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی، ګرم. لکه څنګه چې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پرې د پاسه اوبه اچوي. ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه، یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پرې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي. نو څنګه چې ظاهري ګرمي په اوبو لرکې، دقه رنګې چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه به هم په الله ته سوال کوي چې خدای په اوبو او په ګلۍ او په واوره باندې را لرې کړي. نو د ګناه خاصیت ګرم شي. یو بل څنګه ظاهري شي خوشبویه او بدبویه دی، دارنګې نیکي او د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا خوشبویه ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبویه ده. نو حضور پاک صحابه ته فرمایل وی دعوها، وی دا چغې مه وهئ انها منتنه، وی دا خو بدبویه خبرې دي. عبدالله ابن ابی خو د مدینې هغه ته چاله وي، وی د مهاجر او د انصاري جګړه راغله. مهاجر لګي شو، انصاري یې و، هغه ته خو مکمله وشوه، دی خو منافق و. وی ګوره که نه ما درته نه وي چې دا مهاجرین مه پرېږدی، کلي کې م پرېښودل او عیاذا بالله ډېرې سپکې خبرې وکړې. وی ساربم کړل، ساربم اوس په موږ راولګېدل. اوس موږ وایي ملګري ورسره نور هم ودرېدل او که نه دا خو نه شو. نو عبدالله ابن ابی د خولې نه یو خبره ووته، وی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل. وی داسې کار دی چې دا مهاجر ډېر ذلیله خلک دی او موږ د مدینې خلک ډېر عزتمن یو. نو چې مدینې ته لاړ شو نو دا مهاجر به وباسو، حضور پاک او دا ملګري به یې غونډ وباسو چې دی خپل وطن ته مکې ته. یو صحابي راغی او نبي علیه السلام ته یې الوی، وی صاحب عبدالله ابن ابی خو داسې خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیله دي او که مدینې ته لاړو دوی به وباسو. نبي علیه السلام فورا عبدالله ابن ابی پسې سوال جواب ولېږه او راویې غوښته، وی تا دا خبره کړې ده؟ هغه وی قسم په خدای که مې دا خبره کړې، دروغ یې و او قسم یې وخوړه. نو حضور پاک دا هغه قسم ته وکتل، هغه صحابي ته یې وی ګوره ما ته دې دروغ وویل او د قوم په یو مشر دی الزام ولګاو. صحابي وی خدای بس پریشانه شو ځکه چې هغه قسم وخوړ او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخوري خو د خدای په نوم په پیغمبر اعتماد کوي. وی لږ ساعت تېر شو نو وی نبي علیه السلام ما پسې استازي راولېږه، وی دې غوښتم، وی ما ته یې وی چې خفه کېږه ما خدای په قرآن کې ستا تصدیق وکړ او د عبدالله ابن ابی تکذیب یې وکړ، هغه قسم په دروغ خوړلی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پته ولګېده چې ده خو دا خبره کړې ده، خدای په قرآن شریف کې فرمایي چې دوی دا خبرې وکړې
لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی صاحب حکم راته وکړه چې د دې منافق دا سر په توره وګه. هغه بهادر انسان و، تیار تابعدار ناست و. وی حکم وکړه چې دا سر ترې ووه. نبي علیه السلام یې نه غږ به ورته نه کړي. بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژلي. نو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاڅېدلی و، وجه خو یې صرف د مسلمان جامع اغوستې وه، د صحابو شکل یې جوړ کړی. دننه منافقو ظاهري شکل یې د صحابو جوړ کړی، ظاهري شکل د مسلمان یې جوړ کړی. وی د مسلمان شکل او جامې د مرګه بچ کړ. یعنې حضور پاک دا وایي چې ظاهر کې شکل زما دی، نو که اوس موږ وجنو دی نو خلک وایي چې خپل ملګري وژني. د موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه روان شو او بني اسرائیل ورسره دي او د دریاب نه پورې ووت، او فرعون سره د خپل لښکر خدای په دریاب کې غرق کړ. نو یو سړی د فرعون په قوم کې هغه به د موسی علیه السلام پېښې کولې، جامې به د موسی علیه السلام په شان واچولې، د هغه په شان سپلی به یې په خپو کړی، د هغه په شان لباس او پټکې وغیره، او د هغه په شان ګیره او د هغه په شان به ګرځېده، پېښې به یې کوي. نو ټول فرعون لښکر هلاک شو، دی پکې بچ شو. نو موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه، وی خدایه چې هغه کوم سپېرنه تنګ و ما دې پرېښود، زما ټوکې خو به ده پولې خلک میدان ته راغونډول او خلک به یې خندول او زما جامه او شکل به یې جوړ کړی، نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایه دې پرېښود. الله وی ستا جامې چولې نو ما له حیا راغله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه له سزا ورکړم. ما له حیا راځي. روغ ورې تاسو ته هم زه دا وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلی پیغمبر مبارک راکړی. نو موږ نه هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال او د حضور پاک په شان شکل ځان نه جوړ کړو او د حضور پاک په شان وکړه وړه د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان نه جوړ. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي، هغسې جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغسې شکل جوړوي چې د پیرنګیانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل د خدای ته خوښ و، ځکه خدای ته هغسې شکل ورکړ. نو موږ نه بچ کړ. نو حضور پاک حضرت عمر ته فرمایل پیغمبره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابو دی، نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړي وژني، غږ ورته مه کوه. چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، هغه سوچه مسلمان، د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست، وی صاحب یو خبرې له راغلی. وی وایه. وی زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی. وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کړم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځوم، دا بل چا په لاس یې مه وژنه. او دیانت ورسره خو ټیک ده، خو که ایمان ورسره نه وي دیانت ورسره نه وي، د مقصد څه دی؟ خېټې ته پیسه پیدا، یو انجینیر لګیا دی، یو بل یو افسر لګیا دی، ایمان ورسره وي، د ایمان لاندې دی خدمت کې خو ټیک ده. خو که ایمان ورسره نه وي، د څه لګیا دی؟ محنت او خواري کوي، صرف او صرف د خپلې خېټې لپاره لګیا دی. نو پیټې له خو سپین لګیا دی منډې وي، خېټې له خو خرن لګیا دی منډې وي، خو میګیم لګیا دی، خېټې له خو لکبانن لګیا دی. بیا زموږ ولدي په منځ کې فرق څه شو؟ بلکې خدای شته موږ مسلمانان د کافرو نه ښه یو. ولې موږ که بیا هم ډوډۍ خوري که نه د پیغمبر په طریقې خورو، ښکلې مزېدار ورته کینو، پرلت ورته وغځوو، دسترخوان هم مخکې پروتي او ښه په مینه ډوډۍ وخورو. او دا ظالمان پیرنګیان او انګریزان او کافران چې ډوډۍ خوري د هغې هغه خوراک هم د سپو د خرو په شکل وي، هغې هم په ولاله خوري او دې هم په ولاله خوري. فرق پکې څه شو؟ نه لوی څیزونو د کمال، انسان په کمال ته رسي، انسان په کامیابېږي، هغه څه شی دی؟ هغه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو علم او پوهه ده. رب العالمین دې زموږ نصیب. دا د کمال شی دی، دا د کامیابۍ شی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اوږد حدیث دی، یو راټوټې غوندې جمله ده پکې چې العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د پیغمبرانو وارثان دي، د پیغمبر وارث دی، دا د پیغمبر وارث. احمد غزنوي رحمت الله علیه وی بزرگ تیر شوی و، تیر مجاهد بادشاه مو،
داسې بادشاه و چې ډېر هغه ایران او د هرات او د قندهار د علاقې نه راخطا شو او په هندوستان کې سومنات لوی د هندوانو هغه عبادت خانه و د هغې مندر و په هغې د پاسې د اسلام جنډه ودروله به شپې به راپاڅې د ایوب مشو په دې خپل علاقه کې به ګرځېده د خپل رعیت حالات پې معلوم او سومنات چې د فتح کو کله نو په هغې کې د دوی یو لویه مندر و چې په هغې کې بوتان پراته وو نو ټول یې مات کړل یو غټ بوت و پکې لوی بوت هغه دوی نشو ماتول او هغه په داسې اندازه و چې هغه د هغه مندر په میانځ کې و نه څه پورې تړلی شوی دی او نه په څه پروت دی دي چې راننوتل مسلمانان دي ورته حیران دي چې خدای پاکه دا څه پورې تړلی نري تار دی هم نشته په دې میانځ کې لکه دا پکې خو په دې لنډه برکت پورې ویزان دی نه دا څه پورې مه ویزان نو په دې میانځ کې نښتی دي کې والا ورکوي د ځای نه راکړي نه څه پورې تړلی دی نه څه شي د پاسه پروت دی ډېر زیات هوښیار دا هغه ملګرو ته وایي داسې کار کوو چې دا عبادت خانه وله روانوو دې کې څه چل دی په دې دیوالونو کې څه لوبه ده دا روانو نو دا بوت به هله مونږ قابو کوو او که دا هم روان نه کړو نو دا بوت به همدغه ځای ویزان وی صاحب دا خو ډېره ښه شته ابادي ده دا ولې روانو دا بوت راغورځول غواړئ مونږ دلته کې د جومات پر دې نه جوړ کوو نه دا عبادت خانه روانې اوس بوت ته رامیاس کې نښتی دی نه بره سره بانډه دی او نه لاندې څه ځای رابطه شته یوې عبادت خانې یو دیوال باد کړه که نه نو بوت په درس باندې لاړ بل دیوال پورې جنګې هلکه داسې چل شوی دی هغې دا چل کوو چې په دې مندر کې په چت کې په ځمکه په دې څلورو دیوالونو کې مقناطیسونه لګولي او دا بوت هم د هغوی دا سټیل نه د اوسپنې نه جوړ کړی و نو په داسې اندازې ورته هغه مقناطیسونه لګولي وو په داسې اندازه چې دا بوت په دې منځ کې پروت دی هغه مقناطیس یې ځان ته راکاږي دا بل یې لاندې راکاږي په بې نه بره تلي شي نه لاندې راتلي شي او دا بل یې اخوا ځان ته راکاږي دا بل یې بې خوا راکاږي داسې هغه مقناطیس او دا هر یو مقناطیس ورته لګېدلی دی ځان ته راکاږي او ورته بل لګېدلی دی او په داسې اندازې هغه بوت پکې په دا منځ کې ایساره کړی و چې هغه یو طرف ته نه دې خوا تللی شو بل راښکو نه دې خوا تللی شو هلته ورته بل مقناطیس لګېدلی دی چې یو دیوال یې غورځوه هغه مقناطیس دې ختم شو بل پورې وجنګېد چې بوت یې راواغېسته ټول هندوان وله رالل لوی صاحب مونږ درخواست درته کوو منت درته کوو مهرباني وکړه دا بوت چې دی نو دا مونږ له راکړه او په مونږ یې راخرڅ کړه هر څومره پیسې چې غواړي داسې نه کوي وی صاحب دا بوت د سرو زرو سره تجو درکوو چې قیمت ته د خولې نه وباسې مونږ درکوو خو دا مهرباني وکړه دا زمونږ قیمتي ډېر د خوارۍ بوت دی مهرباني وکړه چې دا بوت علامات نه مرګه ورته وایي صاحب چې دا پیسې دوی مونږ له راکوي او چې څونه ترې مونږ او په کروړونو روپۍ راله راکوي بلا بوتان هم مات کړل پرېږده ولا یو دی پکې داسې کړ دا به په دوی ورخم کړو پیسې به ترې والو په هغې به مونږ د جهاد کار وکړو مجاهدین لو که جهاد سامان والي تونه تورې نیزې به پرې والو هندیان ته وایي زیات هغوی ځای مونږ پرې صلاح کوو سهار به خبرې کوو شپې وده شو چې وده شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کړي نبی علیه السلام مبارک ته کون و هغه د قندهار نه چې راخطا چې خو دې دپاره چې د بوتان ماته بوت شکن وي دا نه بوت پرست شور کړ بوتان خرڅې پیسې پې چې راپاڅېده پس فوراً یې هغه خپل اهل کار راوستل بس ما نبي علیه السلام په خوب کړي هله راوی چې دا بوت مات هندوانو ورته منتونه او زارۍ نه ما ته ډک رای کوم وایي چې د الله فالو منې هغې کې خیر چې بوت له څنګه ته به راوبروو ماتې که نو د بوت خېټه د قیمتي لالونو هیرو جواهراتو نه ډکه وه هندیانو په بوت څه کول هغې کې هغه قیمتي سامان پروت و هغه هیرې او جواهرات د دومره دولت و چې د هغې قیمت سر نه په ټول هندوستان کې چا سره نه و بوت خو یې مات که خرڅ کړی وی خو پیسې به پرې اخېستې وې او چې دا پیغمبر علیه السلام ورته په خوب کې و چې الله ورته په خوب کې نبی علیه السلام ورته په خوب کې وي چې ګورې پانګ کو بت شکن جوړ شه بت پرټ مې جوړېږه نو د اربونو نه چې د کربونو هیرې او جواهرات پکې فخر ته کېده و دغه محمود غزنوي رحمت الله علیه او ځل شپې بار راووته او لګیا دی په دې خپل کلي کې په دې علاقه کې ګرځ معلومات کې د دې خپل رعیت د دې حالات
نو دوی وایي د ما په زړه کې درېو خبرو سودا ده. یو مې په زړه کې دا سودا ده چې ما به الله وبخښي او که نه. دا خو د هر مسلمان په زړه کې دا سوچ وي. یو خو به په الله دا ایمان ساتو چې الله ته م وبخښي. خو د یقین علم او د حقیقت پوهې ته دا علم دا صرف رب العالمین سره د مونږ څه پته ده. یو مې دا سودا وه چې ما به الله وبخښي او که دویمه مې دا سودا وه چې زه د خپل پلار سوچه زوی یم او کارمونه یم. هسې نه چې ته مور مې څه ته غلطي نه یې کړې او د خپل پلار زوی نه یم او چې د بل چا نه پیدا یم. او دریم دا یو حدیث د نبي علیه السلام کې العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. په دې مې شک و چې دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی که دا صرف بل چا خبره ده د چا مقوله ده. وی دا مې لکه سودا ده. د شپې راووته ګرځي خپل نوکران پولیس والا ورسره دي. یو ځای کې یو لور ناست دی او هغه خپله لواري کوي. هغه ځان ته دیوه بله کړې ده شپه ده او یو طالب لګیا دی خپل سبق یادوي. د دې طالب نه چې کله د خپل سبق خطا شي نو دی هغه کتاب راوړي د لوړ هغه ډیوې ته وګوري. بیا تتې نو لګیا دی ګردان کوي. نو چې بیا خطا شي نو بیا راشي د لوړ هغه ډیوې ته وګوري. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته اشاره وکړه هلته دی فرش څه کوې اوس یې د طالب یم د طالب یم په لاره کې په دې نیمه شپه کې څه کوې وی سبق یادو یې سبق پور ولې نه یادې وی ډیره که رسید نشته غریب یم دغه لوړ دی دوبۍ ته د خپل کتاب ګورم زه ورته ومن دا ګوره حقیقت دی پخوا زمونږ په دې علما هم دا حالات تېر شوي. نوري صاحب د خدای پاک وبخي هغه به هم دا وي چې موږ د شړشمه د تیلو ډیرې ته ټوله شپه ناست او کتاب به مو ورته او چې تیل به نه دا ما ته هغه وی د سپومۍ راته مونږ کتاب کړ د سپومۍ په رڼا غریب ووه نه بجلی و نه د ښو تیل یا شړشمه دا تیل به خلکو خپل ایستل هغې ته مونږ لګیو بلکې هغې یو خبره کوله وي زمونږ یو استاد و هغه پکتې والی و د شړشمو تیلو ډیو پرته و هغې ته کتاب کته پته ورته نه و د هغه تیلو د هغه ډیوې نه هغه پټکي ته چې ته اور تللی دی هغې اور اخیستی دی په اور یې اخیستی دی هغه وی چې ما وی ته د معراج شپه شوه رڼا ده اوسه راشه بنده چې څه سوال کې خپل هده له قبلی د دغو مخامخ د شړشمو د تیلو ډیوې ته ناست دی ما او دا غرغنډو به ایستلې پې خو رڼاګانې دي یې خو د بونډې ماتې کړې رڼا ده او کتاب راته پروت دی مې چې که خیر بس د رب العالمین د طرف نه فضل دی چې ته دوا کې او چې لږ تا تېر چې مې سر له تاو راغی چې مې وکتل اوس په پټکي اور بلېږي زر مې اپا وغورځو وایي دا یو عالم متعلق هغه بیان کوم. نو غریبي و ډېره زیاته جوماتونو کې هم خلکو اکثر د شړشمو د تیلو ډیوې بلولې او هغه ډیوټ پې ورته وي په هغې کې به دوی ښه د مشرانو ته مونږ ته معمولیات دي پوره ورته نه دي. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته لکه کور ولې کتاب نه ګورې صاحب ډیوه راکاره نشته نو غریب یم د لوړ دې ډیوې ته لګیا یم د خپل کتاب ګورو وی ښه ګوره ته د دین طالب او تا سره ډیوه نشته نوکر ته وایي هغه سره سرو زرو ډیوه وه محمود غزنوي له مخکې روان وایي دا ول او خشتره زیتون تیل پکې بلیږي وایي زه خپل کور کښېنه او دې ډیوې ته خپل کتاب ګورو چې کله هم تیل خلاصېږي نو بیت المال ته راځه مونږ به د تیلو انتظام کوو. طالب خو کامیاب کېږه ته چې د سرو زرو ډیوه ورته میلاو شو د زیتون تیل دي پکې خوشبویه خو چې محمود غزنوي کله کور ته لاړه او وده شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوب کې ولید نیکان خلک نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای محموده د سبکتګین زویه ای محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخښه ځکه چې د ما وارث سره دې امداد وکړو چې د خوبه راپاڅېد چې د درېو والو شکونو راته نبي علیه السلام علاج وښوده لومبی شک مې لو چې ما به الله وبخي که نه نبي علیه السلام راته دوا وکړه چې الله دې وبخه چې پیغمبر علیه السلام ته دوا وکړو خو یقیني خبره ده با شک خو مې ووت انشاءالله الله به مې بخي د دواړو جهانو مبارک سردار راته د بخښنې دوا وکړه. دویم شک مې لو چې د ما خپل پلار دی وکړه ارمون یم نو نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې د سبکتګین زویه ور پلار نوم یې راته واخېسته مې پته ولګېده چې پلار مې خپل دی ارمونې نه یم. او دریم مې دا شک و چې دا حدیث العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي چې دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی او که نه دی
وی نبی علیہ السلام راته وفرمایل چې زما وارث سره دې امداد وکړه. نو طالب ته خپل وارث وویل. معلومیږي را کې دا طالبان یې وارثان دي. نو چې طالب یې وارث شو او طالب شته چې موږ ورته مولا وایو عالم ورته وایو دا خو یقینا وارث شو. هسې د عقلي خبره درته وکړم وارث چاته وایي چې د پلار نه کوم شی پاتې شي د پلار نه او هغه شی چاته په قبضه کې واغېسته دا د پلار وارث وي که د پلار نه ځمکه پاتې شوه او زوی هغه ځان په قبضه کې واغېسته زوی وارث شو. د پلار نه جامې پاتې شوې سونه پاتې شو ټوپک پاتې شو تماچه پاتې شوه دولت پاتې شو او زوی هغه په خپله قبضه کې واغېسته نو خلص څه وایي د پلار میراث دې زوی ته پاتې شو. د نبي علیه السلام نه څه پاتې شوي مال لرې پاتې شو. دې چې کله وفات شو د نبي علیه السلام مبارک زغره د یو یهودي سره ګرانه وه د اوربشو اولۍ ته پکې اخیستي وو او چې کومو دو څادرو کې د نبي علیه السلام مبارک ساه ختلې ده نو عایشې بیبي فرمایي یو صحابي ته وښول د دې څادرو کې ساه ختلې ده مبارکه او هغې ته کوټې لګېدلې دغه دو څادرې ترې پاتې دي. یو هغه زغره وان یهودي سره ګرانه وه یو کاسه وه چې هغې کې اوبه څښلې یو څو څارمنې وې دا یو څو څیزونه د نبي علیه السلام نه پاتې څه څیز دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام میراث ورته نوم وایو څه شی دی هغه په خپله د دواړو جهانو سردار فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما دوه څیزونه مې درته پرېښودل تر څو چې تاسو په هغې باندې خپلې منګولې لګولې تاسو به ګمراهان نه شئ. چې ما کوم دوه څیزونه پرېښودل څه شی دی کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب او یو د ما سنت. د پیغمبر علیه السلام نه چې موږ ته کوم شی پاتې دی هغه د الله کتاب دی او د هغه طریقه سنت دی. نو چې هم چې د الله دا کتاب او د پیغمبر علیه السلام سنت په خپله قبضه کې واغېستل دا د نبي علیه السلام میراثي شو که نه میراث یې په قبضه کې واغېست که نه دی وارث شو. ابو هریره رضی الله عنه یو ځل د مدینې منورې په بازار کې اواز کوي ای خلکه تاسو دلته لګیا یې خپل تجارت کوئ او د پیغمبر علیه السلام میراث د هغه په جومات کې تقسیمي. صحابه رامنډه کړو چې ویې کتل جومات کې طالبان لګیا دي او خپل سبق یادوي. ابو هریره موږ داسې راوستو کوم دی میراث د نبي علیه السلام میراث تاسو وایئ چې ګنې دراهم دي او پیسې دي او دولت دی دا چې کوم تعلیمات زده کوي او استادان یې ورته ښیي دا د نبي علیه السلام میراث دی دا ترې پاتې شوی دی دا زده کې. نو قرآن شو او احادیث سنت شلا د پیغمبر علیه السلام میراث دی او دا چې چا په خپله قبضه کې واغېسته دا د نبي علیه السلام وارث دی. نو چې کوم د پیغمبر علیه السلام وارثان دي قسم دی د الله په نزد د دوی نه د خدای په نزد غوره مخلوق ولې بل نشته. انما یخشى الله من عباده العلماء الله قرآن حکیم کې فرمایي وی علما زما په بندګانو کې هغه خلک دي چې د الله یره د هغوی په زړونو کې امیرو خلکو نه ډېره زیاته ده. او زه یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو وی صاحب دوه کسه دي ګوره د پیغمبر علیه السلام صحابي هغه تپوس کوي وی دوه کسه یو عالم دی صرف فرض لمونځ کوي او فرض عبادت کوي نفل نه کوي. عالم دی صرف فرض لمونځ کوي فرض روجي نیسي فرض عبادت کوي نفل او دا مستحب کارونه بالکل نه کوي. او بل عابد دی عبادت گزار دی خو عالم نه دی ټوله شپه عبادت کوي د ورځې روجي نیسي نفلونه کوي تسبیحات وایي د الله رسول کوم یو غوره دی. اس که د موستان چا تپوس وکړه ته به ورته کوم وایه دی ته به یې چې دا کوم منجي نه ډېر کوي داسې نه که نه ته به وایې چې دا کوم روجي دی نیسي دا غوره دی. پوره د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس کوي. یو کس دی چې هغه صرف عالم دی فرض عبادت کوي نفل نه کوي بل ټوله ورځ نفلونه کوي او د شپې هم کوي او د ورځې روجې نیسي عبادت ګزار دی خو عید هم ورسره نشته کوم یو بهتر دی. دا د مشکات شریف حدیث دی د ځان یې درته نه دی ما نبي علیه السلام فرمایي فضل العالم على العابد كفضلي على ادناکم. او بل واقع لږ تفصیل دی وی دغه مولا چې دا تا راته یاد کړه دغه عالم چې دا صرف فرض عبادت کوي او نفل ټکې نه کوي په دغه عبادت گزار چې دا د شپې منځونه کوي د ورځې روجې نیسي دا عالم پې دونه غوره دی لکه زه چې په یو ادنا مسلمان څونه غوره یم. زما غورهوالی منې چې نبي علیه السلام فرمایي لکه زه چې په یو عام ادنا مسلمان زه غوره یم او که نه مطلق غورهوالی. نو دې کې خو شک نشته چې نبي علیه السلام په عام مسلمان خامخا غوره دی په دې کې هم شک مه کوئ چې دغه عالم په دې عبادت گزار غوره دی. او بل حدیث کې راځي و دغه عالم د خوب نوم العالم عبادت د عبادت دی. ولې ځکه دی
چې ستړي شي د خپل درس او د خپل تدریس نه نو دې شي دا خوب د ده د هغه درس او تدریس نه دمه ده د شپې به کتاب ګورې فار به طالبانو ته خیر بیا به د شپې کتاب ګورې مولا ته د کتاب نه خلاصېږي زموږ مریض د خدای پاک وبخښي مونږ چې بچره رات کې وزګار کېناستو نو هغه به وزګار نه کېنئ کتاب مطالعه کوي کتاب ګورې نو هغه به یو دم یې خپل بچي ته چل کاو د ګډا نو هغه بچي یې چل نه زده کاو نو دم ورته وایي چې ګوره سم شه ځینې په داسې غم به دې واړومه چې نه به دې د شپې وزګارېږي او نه به دې د ورځې وزګارېږي سم چې چل زده کړه نو په داسې غم دی لوم جای تپوس وکړئ داسې غم دی وی علم ته کوم ملاتومې وایي چې ملا چې نو وایي ملا مونږ ته خو دا ملیار خلک په جوماتونو کې دمه ښکاري وایي نه که نه ترې ملا شو نه به د شپې وزګاري د شپې به هم لګوي کتاب به ګوري چې سبا که دا مطالعه ونه کړم کتاب سم ونه ګورم طالبان به مې شرموي اګیا چې طالبانو ته ناست دي نو هم به څوک کېناست دي چې نه خوله مې خطا نه شي د پیغمبر حدیث دا رانه غلط د خولې نه ونه ځي د قرآن آیات ته چې نه ځي معنا رانه غلطه د خولې نه ونه ځي او که تله طالبي کوي نو هم به ټول په کتاب ګوري ولې سبا به استاد ته راسي ما څه نه تپوس رانه وکړي او شرمنده ورته نه شي دروازې به هم لګي او د شپې به هم لګي خپل کتاب به ګوري اگر چې زموږ طالبانو کې اوس هغه طالبي نشته په پخوا طالبان و چې روله په بله دیو کتابونه به یې کتل اوس خو تورې چې دی کوچنۍ چې دی اوس خو شل پیالې شنې شنې کیس کې اوس به یو د یو جومات دوست ته تللی او بل د بل جومات مرګري ته تللی او ګپې شپې لګوه پخواني طالبان به چې هغوی به هغه محنت به کوو او خواري به یې کوله هوښیار علماو د الله په نزد ډېر مقام په دنیا کې هم ډېرې لوی عزت دی دا هم درته وایم قسم د غټ غټ خانان او لوی لوی نوابان خلک په شیشه خو خلک پیغمبر پسې هم لګیا دي په شیشه خو ځم چې د الله نه هم څوک خوشحاله نه دی الله مونږ له څونه نعمتونه راکوي بوډۍ جامه هر څه راکوي نو غیبانه خو خلک هر چا پسې خبرې کوي خو مخامخ د مولیانو چې څومره عزت دی مخامخ غټ خان به نواب به قسم دی مونږ خو ډېر بېکار او کمزوري مونږ لاسونه ښکولی نف په مخ کې راشي حیا پکې وي لاس راته پورته کېسته ته به هغه ته سلام کوې هغه مونږ ته سلامونه کوي او ذات تر د طالبانو ته وایم او د عوامو ته وایم زم رزق چې خدای پاک دې مونږ مولا او طالب له کوم راکړی دی په الله یقین وکړه کوم کې ادا وخوړو یعنې طالبان چې کوم ډوډۍ خوري داسې ډوډۍ تاسو خوړی شئ وایه که نه شئ خوړی تاسو به یو پور باټینګن پخ کړي بل به توری پخ کړي بل به چتریجې پخ کړي طالب ټول یې خوري تا د کوره باټینګن دی او د بل د کور له دادوګان دی او د بل د کور نه توری راغلی د بل د کور نه له چرګ راغی که یو شی خوري دی لس خوري وایه تا ښه ډوډۍ خوړه که نه ښه ډوډۍ خوړه زموږ طالبان چې کومه ډوډۍ خوري قسم دی که د خالان هم هغسې وخوري ښه په مینه محبت او نه پکې بلډ پریشر شته او نه پکې شوګر شته ښه په پرلت ورته رامات کړي او ښه په مینه او محبت یې وخوري د خدای لکه دا له مینې ښودی کې رول دی او دا د پرهیز ترکاري ده او د دا شوګر دی او دا پکې چیني زیات دی او دا ته د تاسو طالب نه واورېدل چې هغه ویې د چیني زیات دي ښه خوږ شربت ورته کېله چې له بېغمتۍ او که نه ښه غوړ انګودو ورته کېله او کېره ورته یو دوه درې ډوډۍ کیو ته ته پته ولګي چې دې ته یو طرف نه بل طرف ته پورې راپورې وځي که نه وځي نه بلډ پریشر شته او نه شوګر شته الله ته توجه ده دغه بیمارونه یې پروردګار ساتي تا وګټله ته وخوړه ده نه مونږه داسې ده که نه ده سهار نه مازدیګره پورې ته لګیا مزدوري کوې سهار نه مازدیګره پورې لګیا ګوټ کوې چاري کوې دوکانداري کوې نوکرۍ لدې ویې ګټې ته وخوړه طالبانو دا ول الله رزق ورکوي که نه ورکوي څونه په عزت وله راوړې او څونه په مینې وله راوړې استاد راشه دا ډوډۍ واله او ته پاتې شي دا ډوډۍ ده یې لکه غنم ګران تو اوړه ګران تو نه میلاویږي ورشه وګوره طالبان اوچې ډوډۍ یو بوجۍ خرڅوي ټول همدغه تازه ډوډۍ نمونې او هغه اوچې ډوډۍ یو بوجۍ خرڅوي اوس رزق نور څه ته وایي رزق د ملاري چا غشته ده الله غشته ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق مجھے خو عام نصیحت یې خلکو ته کوي په خپلو بچو د قرآن علم وکړي دا حدیث او علم پې زده کړي پرېږدې دا سکولونه کالجونه هم خري موږ هم ویلي دي ښه خبره ده ورسره علم هم پې وکړي ورسره پر خپلو بچو قرآن یاد کړي دین پې زده کړي قسم په الله په کوم بچي چې د قرآن او حدیث زده کړل دا بچي ستا په دنیا کې هم د فایدې او په آخرت کې هم د فایدې او چې دا حرام رزق دې پې وګټه او حرامو ته توجه کړه او د دنیا یو حرام پور دې کې جوړ کړه دنیا کې هغه هم تاوان دی تاله هم په آخرت کې تاوان دی او روزي په رب العالمین ورکوي او نن سبا خو هغه دور دی چې اوس هم شپاړسم پاس دي په ساینس کې انجینران ډاکټران د قسم دی که ځای ورته میلاویږي
اوس نشته. مونږ له بعضې خلک راځي که نه او یو راغی صاحب شپاړسم په ساینس کې یاره که ته جاروکخ پوست والا وګوره په دې کې مې برتي ته جاروکخ پوست پسې ګرځي سویپر چې پخوا به ټوریانو هغه کول مونږ خلکو به هغه کولم نه دا حالت ته وګوره عمر مې زیاتېږي نه میلاږي چې ستا دا اوس به چې 14 کاله پس بیا چې ته به ډګري علي نو هغه ته به هغه وخت بیا سي هېڅ په مې علم پې وکړې قرآن پې زده کړې حدیث پې زده کړې فقه پې زده کړې دې کې د دنیا هم خیر دی او قسم په الله کې د آخرت هم پکې خیر تا هم پکې فایده ده او ستا د بچي هم پکې فایده ده خبره ده ډوډۍ د رزق ده روزي او رزق د الله په اختیار کې ده د بنده په اختیار کې نه دی الله به روزي ورکوي الله زمونږ او زمونږ د بچو د قرآن او د حدیث فایده نصیب